السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې رضعي مور حق لري که نه لري، او د رضعي مور او د اصلي مور په حقوقو کې فرق شته که نشته. رضعي مور هغه مور ته ویل کېږي چې صرف د شیدو مور وي. اصلي مور خو نو هغه دی چې نه میاشتې د خپل نس ستا دپاره زانګو ګرځولی وي، هغه د حمل او د ولادت د وخت دردونه یې ګاللي وي، دغه ته اصلي مور ویل کېږي. محترمه ډېر فرق لري، ډېر فرق لري. خو د رضعي مور متعلق د ابي طفیل رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې دا هغه اخرنی صحابي و چې پر مخ تمځکې پاته و، اخرنی صحابي و چې وفات شو، له دنیا سره رحلت وکړي ولاړی، یعنې صحابه وکړي. اخرنی صحابي ابي طفیل دی وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ما ولیدی په جوهرانه کې غوښې تقسیمولې. یو ښځه راله ژندې سوه رسول الله صلی الله بارک ته، رسول الله صلی بارک خپل پټو راوار کړي، هغه ورباندې کښېنستله. فقلت من هي، وایي ما صحابه کرامو ته وویل چې دا څوک ده؟ وایي دی راته ویل هي امه، دا د رسول الله صلی بارک هغه مور ده چې ده ته یې شیدې ورکړي دي، حلیمه رضی الله تعالی عنها. حدیث رقم 4920 مرقات جلد نم صفحه وصول 50 کتاب الاداب. نو محترمه رضعي مور حق لري، خو حق یې دومره نه دی لکه د اصلي مور. دغه رنګه میره حق لري، خو حق یې دومره نه دی لکه د اصلي مور. اصلي مور هغه ده چې سینه یې ستا دپاره زانګو وه. اصلي مور هغه ده چې د ولادت او د حمل دردونه تکالیف دې ګاللي دي. نو د رضعي مور حق دا دی چې احترام یې کوه، داسې نو هم نه دی لکه عادي ښځې، لکه نورې ښځې دا ډول دي. یا امتیازات لري رضعي مور، که مسکینه وه وس دې درلودی شفقت و رحم ورباندې کوه، ښه ورسره کوه. نو حقوق یې سته، خو دومره نه دي لکه د هغه مور چې ته ورڅخه پیدا سوی یې. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د ټولو حقدارانو حقوق ادا کړو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.